پاکستان ته د عملیاتو اعلانول ګران تمام شو. د ټي ټي پي تازه برید او د سختې جګړې خبرداری. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د پاکستان په شمال لویدیځ کې چارواکو د شنبې په ورځ د اپریل په 8 د وري په 19 وویل چې د پوځ په یو موټر کې د سړک د غاړې بمي چاودنه شوي، 2 عسکر وژل شوي او 4 نور ټپیان شوي دي. د پاکستان پوځ په اعلامیه کې ویلي چې د برید د خیبر په ولسوالۍ کې د افغانستان پولې تر څیرمه شوی دی. د دې مرګونې چاودنې مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي منلی دی. دغې ډلې چې فعالیت یې پاکستان کې منع شوی دی په دې وروستیو کې د ځانمرګو بریدونو په ګډون خپلو حملو ته زور ورکړی دی. تحریک طالبان پاکستان په یو تازه بیان کې ویلي چې د پاکستان پوځ عملیاتو ته چمتو دی او د تل په څیر به سخت او غاښ ماتونکې ماتې ورکړي. د جمعې په ورځ د پاکستان د ملي امنیت کمیټې چې لوړپوړي ملکي او پوځي مشران پکې شامل دي د صدراعظم شهباز شریف په مشرۍ غونډه وکړه او ټي ټي پي او نور سختدریځو ډلو د ترهګریزو بریدونو د مخنیوي لپاره یې په ټول هیواد کې د اورپکو پر ضد د عملیاتو پلانول تصویب کړه. د پاکستان صدراعظم شهباز شریف دفتر په یو بیان کې ویلي په دې لیدنه کې د ترهګرۍ له خطره د هیواد د پاکولو لپاره د هر اړخیزو عملیاتو په پیلولو موافقه وشوه. په بیان کې دا نه دی ویل شوي چې پوځي عملیات به کله پیل شي، خو ویلي دي یوه کمیټه جوړه شوې چې په 2 اونیو کې خپل سپارښتنې وړاندې کړي چې تصمیم ونیول شي. پاکستان وروستي ځل په 2014 کال کې د اسلامي دولت د ډلې او نورو وسلوالو پر ضد پراخ عملیات پیل کړل چې په دې هیواد کې میلیارډونه ډالر لګښت راغی او په پایله کې تر 1 میلیون ډیر خلک بې کوره شول او په سلګونه ووژل شول. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.